السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو که چیرته تاسو غواړئ چې په انټرنیټ کې هر شی د تصویر په ذریعه سره پیدا کړئ، چې تاسو له هر شي څخه تصویر واخلئ او د هغه شي ټوټل ډیټیل به تاسو ته رااړوي. دغه تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم، نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ او د دار کوم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. نو کله چې تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ او ډاونلوډ یې کړئ، تاسو به راسئ په دې باندې به کلیک وکړئ او دغه به تاسو خلاص کړئ. نو دوستانو کله چې تاسو هغه اپلیکیشن خلاص کړئ، دغه رقم به تاسو راسئ په دا سور پلس بټن باندې به کلیک وکړئ. نو ګوره دوستانو زه راځم په دا سور پلس بټن باندې کلیک کوم، دغه رقم به تاسو راسئ په ټیک فوټو باندې به کلیک وکړئ. نو کله چې ګوره دوستانو تاسو په ټیک فوټو باندې کلیک وکړئ، دلته به تاسو کیمرا روښایاست او دغه به تاسو جسټ ونس کړئ. نو کله چې تاسو جسټ ون ووایي، نو دغه رقم څخه تاسو له هر موبایل څخه له هر شي څخه تصویر واخلئ. نو کله چې ګوره دوستانو تاسو هغه تصویر واخلئ، اوس به دغه شي ټوټل ډیټیل دلته دی تاسو ته راواړوي. نو کله چې تاسو تصویر واخلئ، دغه به تاسو اوکې کړئ. نو کله چې ګوره دوستانو دغه تاسو اوکې کړئ، اوس سرچینګ روان ده. کله چې تاسو په سرچ بټن باندې کلیک وکړئ، د دې په باره کې چې هر څو تصویران وي، هر څو ډیټیل وي د موبایل، هغه ټوټل به دلته دی تاسو ته راوباسي. نو ګوره دوستانو اوس د هغه موبایل ټوټل ډیټیل دلته تاسو ته دروښوئ چې دغه کمپنیانې دي او دغه یې ماډلان دي. ټوټل ډیټیل دلته دی تاسو ته ډېر په اسانه طریقه سره درښیي. نو تاسو اوس ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ چې د تصویر په ذریعه هر شی پیدا کړئ. نو که د کوم شي نوم ستاسو نه وي زده یا د هغه رقم یو ناولده شی وي، صرف تاسو له هغه څخه تصویر واخلئ او د هغه ټوټل ډیټیل به دی تاسو ته راوباسي. نو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړي. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوي وي، ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې شیر کړئ او د دار کوم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.